هم دې په هي او هم دې زه نه نیسم هم دې زولۍ هم دې لمنه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده او دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده. پروګرام لکه شروع کېږي اوس د دې ټایم نه شروع شو. شعرونه به کې ووایم یاره خامخا شعرونه به کې ووایم وایي چې شعرونه داسې دي وایي چې مین دې شي خو داسې په بلا دې سړی نه شي مین دې شي خو داسې په بلا دې سړی نه شي د چا سره په ټوکو کې رښتیا دې سړی نه شي مین دې شي خو داسې په بلا دې سړی نه شي د چا سره په ټوکو کې رښتیا دې سړی نه شي که وخت را کوي زه یې انتظار کوم راځي دی که ټاله ځي راځي نو اډورا دې سړی نه شي که وخت را کوي زه یې انتظار کوم راځي دی که ټاله ځي راځي نو اډورا دې سړی نه شي او سړیه د ناکامه نه سړي ته سړی وایو سړیه د ناکامه نه سړي ته سړی وایو سړی دې وي سړیه خو د چا دې سړی نه شي سړیه د ناکامه نه سړي ته سړی وایو سړی دې وي سړیه خو د چا دې سړی نه شي کوي دې د عربو دوزخي مسافري خو د کور کلي د خلکو د خندا دې سړی کوي دې د عربو دوزخي مسافري خو د کور کلي د خلکو د خندا دې سړی نه شي. خبرې ضرورت نشته که نه بیان واورو ها دیوال صاحب اغیار منیر صاحب اول خو درته ډېر خوش آمدید کوم او په خیر راغلی پېښور ته ډېره مننه یاره او دغسې شعرونه به منیر لالا ته ډالۍ کوم او بیا به یو نظم ته راشم ډېره مننه یار چې څوک تپوس له چا نه چېرته کې کوی شي څوک د چا په کار کې کار نه لري یاره او څوک د ما عمره بېوسه خدای نه کړي چې په خپل ځان کې اختیار نه لري یاره ډېر ښه ده یاره ډېر ښه باچا را مخکې شه حساب ته کښېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال جواب راکا ورستو سزا خلا جواب راکا هغه زموږ کلیوال څنګه مړ شه محمد زاده اګروال څنګه مړ شه هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شه هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه ډېر ښه ده منیر جان زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شه د دې په سات څه پته ولګېده د ملک سات څه پته ولګېده ډېر ښه ده یار ډېر ښه ده د دې په سات څه پته ولګېده د ملک سات څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابه بریدونه چا وکړل د دغې چور څه پته ولګېده ډېر ښه ده یار ډېر زبردست دا بې ګناه وژنې چا وکړي په پوهنتون چاودنې چا وکړي د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو په ګلدرو ورونه چا بل کړل دا نازولي توتیان څنګه مړه شو ډېر ښه ده په ګلدرو ورونه چا بل کړل دا نازولي توتیان څنګه مړه شو دا بې حرمتي د وردۍ څنګه وشوه دغه پولیس او پوځیان څنګه مړه شو دا د جومات منارې چا ورانې کړي دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شو دا خلک غواړي دوی ته زر وښایه دوی ته کسور د پېښور وښایه په کومه لار شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته کسور د دغې ښار وښایه هم دې په هی او هم دې زه نه نیسم هم دې زولۍ هم دې لمنه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده او دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده او دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي و له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به زره زره غوښتنه کوي مړه که ظلم هم څه حد وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنگ د دغه ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو نرجانه مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو داسې قانون باندې تو کاڼي ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼي ولم داسې قانون باندې تو کاڼي ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼي ولم زه دا منم چې څل په څل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو احتساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي زما د هر ظلم ډېر زبردست ډېر ښه یار ها دغه نظم ته راځم یو مالک د زندګۍ شته
یو خالق د دنیا گی شته زه چې بعضې کردار وینم وایم ښه دی چې خدای شته یا د ظلم انتها شي ډېره ښه ده چې مرګی شته ډېره ښه ده چې حساب شته د هر ظلم احتساب شته یو حاجي په دې ویرېږي وایي په قبر کې عذاب شته ډېره ښه ده عدالت شته ډېره ښه ده آخرت شته ډېر شیخان به در معلوم شي لویه ورځ لوی حقیقت شته دا لا څرنګه ژوندون دی هر یو پروت سر په زنګون دی بیخي څوک خبره نه اوري بیخي دور د کارون دی په یوه کانټه حساب دی که څوک سپک دی او که دروند دی خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی نه په چا څوک خفه کېږي یو نه چا باندې خوږېږي زړه زما پسې ویران دی زړه زما پسې ورانېږي څوک د زړه حالونه نه وایي میاشت د ورایه معلومېږي څوک د زړه حالونه نه وایي څوک د زړه حالونه نه وایي میاشت د ورایه معلومیږي د لاسونو مې وړه دانګي چپه سترګه مې رپېږي سهار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي توره چرګه مې منلې که جانان را پخلا کېږي توره چرګه مې منلې که جانان را پخلا کېږي کله کله داسې کېږي سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې په دروغ او په رښتیا کې فرق چېرته څوک کوی شي په روا او ناروا کې زه تر اوسه نه پوهېږم ملامته ده په چا کې د دنیا خلک ویجاړ دي که ویجاړه په دنیا کې څه بدم نه زندګي ده هره سا په هره خوا کې خلک زخرو باندې مړه شي زه مړ شوی یم ادا کې منیر جانه د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې د جانان په ښکلي مخ کې کوتې وشي په خندا کې لکه ستوري چې ښکاره شي د سپوږمۍ سره په خوا کې لیوال منځ د نښې ولي کله کله په خطا کې ډېر زبردست سرنګ بانې مو وکړې په ځان کانې مو وکړې ستا د کیسې دپاره بلا کیسې مو وکړې دوستان مو هم پیدا کړه یاران مو هم پیدا کړه پیسې مو هم وګټې او توان مو هم پیدا کړ روزګار مو هم چالو کو مکان مو هم پیدا کړ تا له پانځې بو پیزوان مو هم پیدا کړ خپل زړه مو هم پیدا کړ خپل ځان مو هم پیدا کړ خو چې اوس ته پیدا شي دا تلوسې مو وکړي ستا د کیسې دپاره بلا کیسې مو وکړي ستا د کیسې دپاره بلا کیسې مو وکړي دولت مو هم وګټه شهرت مو هم وګټه ښه تعلقات مو جوړ کړه ښه ملاقات مو جوړ کړه هر یو سړی مو یار کړه هر یو زلمی مو یار کړه هر یو هلک مو یار کړه ځان سره کلک مو یار کړه هر چاته ورسېدم هر یو ملک مې یار کړه هر یو ملا له لاړم هر یو مسلک مې یار کړه هر چاته ورسېدم ښې تجربې مې وکړې ستا د کیسې دپاره بلا کیسې مې وکړې تنګ شو د زړه سره چېرته لاړ شو او مونږ له تا نه پېښوره چېرته لاړ شو او بلها تنګ شو د زړه سره چېرته لاړ شو مونږ له تا نه پېښوره چېرته لاړ شو غیر له یاره د قسم دی مزه نشته ته ګویا شه مازدیګره چېرته لاړ شو او خلک وایي چې سپوږمۍ ته سړی تلی شي زړه مو کېږي چې لږ بره چېرته لاړ شو او د پردي شر نه خو کور ته سړی راشي منیر جان د پردي شر نه خو کور ته سړی راشي د دې خپل کلي د شره چېرته لاړ شو مننه او خپلې ټولې مجبورۍ لیوال ته وایي په تا نه پوهېږو یاره چېرته لاړ شو ډېر ښه دی